ننګرهار کې په کروندو کې کرل شوي ګني حاصل ته رسېدلي. کامې ولسوالۍ کې چې د ګنیو د کښت له کبله تر بلې هرې ولسوالۍ مخکې ده، کروندګر او مزدورکارانو له لورې اوس مهال ګني په پټیو کې راریبل کېږي تر څو یې ګاڼیو ته د ګوړې د جوړېدو په پار ولېږدوي. دلته د شته ګاڼیو کاروبار له همدې امله ښه روان دی. ګاڼیو کې هم لیدل کېږي چې بېلابېل کارګر پر خپلو دندو بوخت دي. څوک د ګاڼیو اور بلوي، څوک د شربت د جوړولو په پار ګني په ماشین کې ورکوي او څوک یې شربت لړي او ځینې بیا په ګاڼیو کې له ترلاسه شوو موادو ګوډه جوړوي. دا ګوړه داسې جوړېږي، هغلته ګني ورکوو ماشین ته، هغې نه شربت راځي دې کړۍ ته، دلته صفا کېږي، خیرې او دغه ترې نه وځي، چې کله پوخ شو بیا دلته راچوو، سانچپ ورته وایي. بیا پکې د غرمبي وخو، د هغې نه وروسته دا سخوالی کوي، بیا دغسې راغونډه کړو، بیا ترې نه چکۍ کوو، بس بیا ګوړه شي خوراک دپاره جوړه شي. دلته کروندګر وایي په تیره زمانه کې کله چې عصري وسایل او سامانالات نه وو، کروندګرو به د څارویو څخه په ګټې اخیستنې سره له ګنیو څخه ګوډه ترلاسه کوله، چې اوس مهال د تیر په پرتله دغه چاره د ځینو وسایلو له کبله اسانه شوې ده. دلته په کامه کې د 15 کلونو عمر لرونکي اکرم راته د تیرو کلونو او اوسني وخت د ګوډې جوړولو کیسه داسې کوي. ګاڼې وي چې د قلبیانو وي، موږ به په قلبیانو ګاڼۍ کولې، نو تقریبا چې په دې کامه کې به 1200 ګاڼۍ وي. اوس دغه 1200 نه 25 له راغلي دي. که حکومت موږ سره چې ته کومک وکړي او دا ګاڼۍ ډېرې شي، نو موږ به ګنیګان نور هم زیات کړو او دا سهولت به لږ نور هم پیدا شي. هغه بار نه چې کومه ګوړه راځي هغې کې ملاوټي زموږ پاکې صفا ګوړې دي، تاسې په خپلو سترګو وینئ چې دې کې هېڅ شی هم نشته دی، ملاوټ پکې نشته. اوس خو د تېر په پرتله باندې چې درته ووایم وروره، کار ډېر ښه دی، ډېر سهولت کې دی او ډېر په درس کې روان دی. خو یاره چې موږ سره کومکونه د دې ورخوا بیا په اوسنیو ورځو کې ځینې خلک دلته کامې ته د چکر په پار راځي چې تر څو وګوري له ګنیو څخه څه ډول ګوډه لاسته راځي. خو ځینې بیا له ځانه سره چارماغ، بادام او ځینې نور خوراکي توکي راوړي تر څو په خپله خوښه دلته په ګاڼیو کې ځان ته ګوډه جوړه کړي. او دلته راغلي د ګاڼۍ سیل لپاره، موږ چې دا ګاڼۍ ګوړه وګورو، ګاڼۍ دې لپاره راغلي او ګاڼۍ موږ وکته ګوړه مو لیده، دا کار عمل دې سره کم کار کوي. ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک د لطف او چکر او دغه لپاره راځي دلته او خپل مثلا تفریح هم پکې کوي او جوس څوک څکي، جوس هم شته دلته، څوک ځان له خپله ګوړه جوړوي. دغه اوس موږ راغلي یو ځان دپاره چارمغز راوړي او دې ګاڼۍ کې په خپل شوق ځان ته ګوړه جوړوو، انشاءالله کور ته. په همدې حال کې د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په پرتله سږکال په دې ولایت کې په زیاته اندازه ځمکه ګني کرل شوي چې سږنی حاصل به یې د اټکل له مخې له 80,000 ټنو څخه پورته وي. اجمل سبحاني د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست ویان وایي کامه، کوز کونړ او بټي کوټ ولسوالۍ د ننګرهار ولایت هغه ولسوالۍ دي چې تر ټولو زیات ګني پکې کرل شوي دي. په 1420 هکتاره ساحه کې ګني کرل شوي دي چې زموږ د اټکل له مخې به د 80,000 څخه بره حاصل ورکړي، 80,000 ټنو څخه بره حاصل ورکړي. او دا ډېر ګني په کامه، کوز کونړ او بټي کوټ ولسوالیو کې کرل شوي، نور ولسوالیو کې هم لرو خو ډېر ګني په دغه ولسوالیو کې کرل شوي. همدارنګه موږ 40 ګاڼۍ لرو چې دنه ګوړې پروسس کوي او ګوړه ترېنه لاسته راځي.
چې په دې کې 2 تنو ته زموږ د همکارۍ پروژې یا سنپټو له لورې ماشینونه اخیستل شوي تر څو په عصري او ښه شکل سره ګوړه پروسس کړي او بازار ته د خلکو لپاره عرضه کړي. د ننګرهار د خواريکښو مزدورکارو اتحادیې مسؤلین بیا په کامې ولسوالۍ کې د ګاڼیو د مزدورانو مزد او کاري ماحول مناسب نه ګڼي او په ګاڼیو کې د کوچنیو ماشومانو په کار کولو نیوکه کوي. دوی له اړوند مسؤلینو غواړي چې د مخنیوي په برخه کې دې لازم اقدامات ترسره کړي. تقریبا په 1 من 2 منه ګوړې باندې د شواروزي کارونه کوي. په دې کې موږ وکتل چې هغه ماشومان چې هغه لازمه ده چې مکتب ته لاړ شي هغه په دې کې مصروف چې لازمه نه ده چې موږ شاقه کار په ماشوم باندې وګورو. هغه کارګران موږ دې کې وکتل چې هغه په ډیرو ستونزو کې اخته دي. تاسو معلومه ده چې هغه وسایل چې دلته کارول کیږي هغه د دې د حفاظت د دې د صحت لپاره ډیر خطرناک دي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګنیو څخه ترلاسه شوې ګوډه نه یوازې دا چې د هیواد په کچه مشهوره ده بلکې د هیواد څخه بهر هم یو شمیر خلک مینوال دي او له همدې کبله ګڼ شمیر خلک دغه ولایت ته د ګوډې د پیرلو پسې راځي او پیر یې ځینې خو یې بیا د سوغات په شکل بهرمیشتو خپلوانو او دوستانو ته هم لیږدوي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.